سلامونه رابولم مو د نن ورځې تازه خبرونو ته. لومړی هم د کرکټ له ډګر نه. د بنگلادیش د 19 کلنو لوبډلې او د سریلانکا د 19 کلنو لوبډلې ترمنځ یوه لوبه ترسره شوه چې پکې د بنگلادیش لوبډلې سریلانکا ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې د ښځو لوبډله د امریکا د ښځو لوبډلې پر وړاندې لوبه وکړه چې پکې زیمبابوې د یوازې یوې منډې په توپیر امریکا ته ماتې ورکړه. په فلوریډا ایالت کې د کلیر واټر په ښار کې د کښتۍ ټکر پېښ شوی چې له امله یو تن مړ شوی او څو نور سخت ټپیان شوي دي. د کلیر واټر فیری چې 45 کسان یې لیږدول په شمول د عملیې 2 غړي له یوې بلې کښتۍ سره ټکر کړی او بله کښتۍ د پیښې له ځایه تښتېدلې ده. په یمن کې د امریکا په هوایي برید کې لسګونه افریقایي مهاجر وژل شوي دي. تر دې دمه لږ تر لږه 88 افریقایي مهاجر وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې لپاره لنډمهاله اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د مۍ له 8 نیټې څخه د مۍ تر 11 پورې دوام وکړي. نن په کاناډا کې د رایو ورکولو لړۍ روانه ده. خلک په شوق او زړورتیا خپلې رایې کاروي. په فرانسه کې د سهار وختي عملیاتو پر مهال 25 کسان نیول شوي دي. دا عملیات وروسته له هغه وشول چې په اپریل میاشت کې پر زندانونو او د زندان د کارکوونکو پر کورونو یو لړ همغږي شوي بریدونه ترسره شول. شمالي کوریا په لومړي ځل په رسمي توګه منلې چې خپل پوځیان یا د روسیې د ملاتړ لپاره د اوکراین جګړې ته استولي دي. نن په هسپانیا، پرتګال او مادرید کې یوه ستره برېښنایي پرېکون شوی دی. تر دې دمه د دغې غټې ستونزې اصلي لامل نه دی پیدا شوی. په مادرید کې د ټیسټ ستره سیالۍ چې خلک یې ډېر انتظار باسي د ملي برېښنا پرېکون له امله وځنډېده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د قطر له لومړي وزیر سره د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمې خبرې کړې دي.